چې مثلا دلته شته دی په هغې باندې به د خیره سره غږېږو او ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې راسره راسئ تاسې راسره واوسئ یوه بله ژرنده چې د غرونو په غېږې کې ده هغه به هم تاسو ته وښیو مننه دا و چې موږ دې ژرندې ته راشو او د دې ژرندې دننه که څه هم دا ژرنده که د پلار ده هم وار دی نو دلته خو وار چاته خو ته نه دغه کوې چې مثلا ستا څوک نږدې خپلې به د هغې ټول نه مخکې کړي نه هغه څوک نشته متل خو خپل هم تا ویل که نه ژرنده که هم پلار هم په وار ده که نه او بله اصطلاح به تاسې داسې مې اورېدلې وي چې لرګي ته خدای په کار شي نو د ژرندې ټک ټک د ژرندو په اړه باندې بلها اصطلاحات شته متلونه هم شته دی یو لومړی متل یې دا چې ډېر زیات مشهور دی وایي ژرنده که د پلار کېږي چې دا پاله شوې ده دا دومره جګړې انقلاب په دې باندې تېر شلو په دې انقلاب کې دا چا اړنګه نه دا د ژرنده په خیر سره چانانه شوه او اوبه پرې راخوشې شوه مار غورځېږي لسم غورځېږي اتم غورځېږي اووم غورځېږي هغه حساب چې دی اوبو په حساب باندې دی که اوبه ډېر غورځېږي که اوبه کمي کم غورځېږي چینی سرچینه د هغه حمام سرچینه له دغه ځای څخه ده دغه اوبه چې دي دا کلیوالي چینه ده که څه هم تاسې یې ګورئ همدغه پکي پر مټ باندې هغه ستره غټه تیږه چې تاسې تر شا ولیدله همدغه یې چلوي او دا د ټولو لپاره راځي نو معمولا دغسې حالت بالکل پیران به تاسې لیدلي وي هو که نه مخکې وې اوس خو نشته اوس ورک شوي دي مخکې وې ما خپله لیدلي دي دغه سترګو باندې د دې چینې سرچینه او د هغه حمام سرچینه له دغه ځای څخه ده دغه اوبه چې دي واقعیت دا دی چې دا ډېرې زیاتې پاکې او صحي اوبه دي که څه هم یوه خبره به دا درته وکړم که دغه اوبه تاسې څومره هم وڅښئ نو د په اصطلاح باندې خېټه نه پړسوي یا کوم جانبي عوارض انسانانو ته نه پیدا کوي دا یو له بهترینه او فلټر سوو اوبو څخه دي چې دا وګوره ماشومان اوس هم ولاړ دي د کور د څښاک لپاره دوی له دې ځای څخه وګوري بیا دغه اوبه چې دي دا تاسې چې ګورئ دا اوبه بیا په دغه ویاله کې په دغه ویالې پر مټ باندې دا هغسې راځي هغه حمام دی چې تاسې ګورئ په هغه حمام کې بس همالته بیا خلک ترې غسلونه کوي مثلا لامبي د جمعې په ورځ یا د دې سربیره د خپل نظافت د پاکوالي لپاره له همدې حمام څخه کار اخلي تاسې ګورئ دا کلیوالي چینه ده که څه هم سلمانیان یې په دې کلو کې نشته نو دغه چینه چې تاسې ګورئ په دغه چینه کې بیا خلک راځي غسلونه کوي د جمعې په ورځو کې په دې چینې باندې بیخي رش نه وي تاسې باور وکړئ چې ډېر زیات خلک په دغه چینې ته راځي او دغلته خپل مثلا لامبي او د خپل ځان د نظافت د پاکوالي لپاره دغه چینې ته راځي ګورو زموږ هوډ دا و چې موږ دې ژرندې ته راشو او د دې ژرندې دننه که څه هم دا چالانه شي او هغه څه چې مثلا دلته خلک ګوړه راوړي او وړي کوي په دې اړه باندې به موږ له تاسو سره خپرونه جوړه کړو بدبختانه چې دغه څه ته تاسو ګورئ د دې اوبو ظرفیت یا قوت دومره نه دی چې د دې ژرندې دغه پرې وچلوي نو که څه هم دلته کوښښ کوو چې دلته تاسو برنامه جوړه کړو ګینې له دې ځایه وړاندې د غرونو لمنو کې یوه بله ژرنده هم شته چې خیر سره په هغې هلته به بیا د خیر سره یوه روانه خپرونه تاسو سره Kuatai? Kuat di biai? Hah? Kau ikan di biai? Selan di biai? موږ وړاندې یادونه وکړه چې د دې ژرندې د اوبو قوت یا ظرفیت دومره نه دی چې مثلا دغه ژرنده وچلوي خو زموږ یو کلیوال یا ملګری یا هیوادوال ولاړو چې دا د اوبو ظرفیت یا قوت اضافه کړي له هغه ځایه اوبه راخوشې کړي تر څو دغه ژرنده وچلېږي تاسو به دغه لومړۍ مرحلې چې کله ژرنده چالانېږي تاسو به هغه هم وګورئ اوس دغه ژرنده وګورئ چې انشاءالله د چالانېدو په حال کې شي او دا د اوس چالانېږي د اوبو ظرفیت هم پرې تېز شو دا د ژرنده په خیر سره چالانه شوه او اوبه پرې راخوشې شولې او وروسته به یې د انشاءالله هغه داخل کې چې اوړه څنګه اوبه کېږي هغه به بیا هم درته در وښیو ګورئ دغه ویاله ده که چېرته دا په دغسې نرۍ شکل باندې جوړه شي نو بیا نو کېږي چې دغه د اوبو شدت پرې ډېر شي او بالاخره
دغه پرې چې دي یا دغه وزرې چې دي دا چلوي بیا که چېرته دغه اوبه په دومره تنګ مزاج باندې لاړې نه شي نو هغه پره نه شي چلولی ژرندې پکې دی چې تاسو یې ګورئ همدغه پکې پر مټ باندې هغه ستره غټه تیږه چې تاسو تر شا ولیدله همدغه یې چلوي او دا د اوبو قوت دی چې تاسو یې ګورئ دا د اوبو پر مټ باندې دغه ژرنده چلېږي د ژرندو په اړه باندې بلها اصطلاحات شته متلونه هم شته دی یو لومړی متل یې دا چې ډېر زیات مشهور دی وایي ژرنده که د پلار ده هم په وار ده که نه او بله اصطلاح به تاسې داسې مې اورېدلې وایي چې لرګي ته خدای په قار شي نو د ژرندې ټکټکنی ترې جوړ شي نو نن راغلي یو ژرندې ته او د ژرندې په اړه باندې هغه تاریخي قدامت د ژرندې په اړه باندې هغه څه چې مثلا دلته پیښیږي هغه به زه تاسو ته در بیان کړم تاسو به یې وګورئ تاسو قدرمن لیدونکي او د دې تر څنګ ژرندګړی یا زمونږ کاکا هم دلته ولاړ دی د دې ژرندې د قدامت په اړه باندې د دې ژرندې د تاریخ په اړه باندې به له دوی څخه پوښتنه وکړم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس عصري وخت دی ټکنالوژیکه زمانه ده سره له دې چې دلته ټکنالوژیکه زمانه هم ده خو بیا هم دلته ژرندې شته دی چې په اوبو باندې چلیږي وړاندې ما تاسو ته یادونه وکړله او ژرنده مو ولیدله چې په لومړۍ مرحله کې څنګه په اوبو باندې وچلېدله اوس به راشو د کاکا څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړو السلام علیکم کاکا وعلیکم سلام څنګه دی کاروبار مو څنګه دی په خیر روان دی او روان دی گزاره کیږي ها د ورځې څو منه غنم تاسې دلته وړه کولی شئ د ورځې غنم موږ چې اوبه وي نو داسې ونیسئ چې 50 منه 60 منه اوړه کولی شو او چې غنم د اوړه دغه نیمه اوبه هېڅ هم نه وي د اوبو کمی څنګه رامنځته کېږي په کومو موسمونو کې دلته اوبه ډېرې وي اوبه د دې نه هېڅ اوبه راځي یعنی چې باران وشي دلته اوبه شته او که باران نه اوبه نشته بس خلاص اوبه نشته فقط د باران پر اساس باندې دلته خو باران کې به ستا مشتریان هم ډېري او مشتریان یې خو بیا دومره عایدات دي خو داسې ګزاره کوو خلکو سره که نو داسې یو من غله باندې موږ 10 روپۍ اخلو 10 او که چېرته مثلا د یو چا سره پیسې نه وي د یو من غنمو د وړه کولو په بدل کې تاسې څومره غنم اخلئ دلته خو فکر کوم چې کم غنم څوک نه راوړي مثلا څوک 10 منه غنم راوړي 10 منه غنم چې راوړو موږ دې نه به 10 پاو اخلو یعنی من په سر تاسو یو پاو اخلئ یو پاو اخلو من په سر یو پاو که څه هم دغه ځای تاسو قدرمنو دوستانو تاسو وګورئ دغه تیږه ډیره زیاته درنه تیږه ده کاکا که د دې په اړه باندې تاسې ماته ووایئ پخوانیو خلکو به یې په ځان باندې دغه تیږه دلته ځای په ځای کوله کېښودله به یې نه ځان ته چېرته کېږي دلته دا ډېر لرې نه موږ دا تیږې موږ راوړو دلته چې ځای په ځای کوو یعنې داسې 8 کسه 10 کسه باندې دا موږ دا تیږې راوړو او دلته به ځای په ځای کوو دلته چې جرندې ته چې ځای په ځای کوو نو داسې یو نه چې 4 کسان بیا دلته ځای په ځای کوو 4 کسان باندې جیګوو بیرته تېره کوو بیرته اړو 4 کسه چې ني دا یو ته نشي اړولی ښه ډېر ښه تاسې دغه تیږه وګورئ دغه تیږه بیخي زیاته غټه ده اوس دا جوړېږي چېرته جوړېدلې چېرته کېږي دې جوړېدل ان پاپین کې جوړېږي دا او پاپین نه راوړو دا دلته دا نه جوړېږي او د دې یوې تیږې قیمت څومره دی څو روپۍ باندې تاسې راوړئ دا اوس چې دی که نو اوس داسې ونیسئ چې یعنې 50,000 روپۍ یو تیږه راوړو 50,000 افغانۍ 50,000 افغانۍ یو دا ډېره زیاته قیمت نه ده بس چې ور نه کړو نه راکوي که دا خو اوس یو ډول ښاري فرهنګ ګرځېدلی دی که تاسې لیدلي وي په ښار کې چې ډالر یا پورته که ښکته وي خو څوک مثلا که د وړو قیمت 1400 روپۍ وي په ښکته ټیم کې خو هماغه 1400 یې خرڅوي که ډالر چېرته 1 روپۍ جګه شي نو دغه وړو قیمت 1.5 الی 1,200 ته رسوئ تاسو خو د دې 50,000 افغانیو په مقابل کې مشتریانو ته هغه د کلیوال چې راځي چې یو من غنم راوړي پاونه خو به پرې زیات نه 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 اخلو په دې چې دا اوبه دی که نه اوبو کار دی دا اضافه کېږي دلته ډالرو خبرې نشته زموږ دلته د باران او د اوبو خبره دی د ډالر دلته نه چلېږي موږ ته ښه ډېر ښه نو داسې مشتري کله داسې راغلی چې مثلا چا سره دلته دا خو کلیوالي سیمې دي پیسې څوک نه لري یا مثلا غنم په ډېره کمه کچه باندې دي مثلا احمد دی محمود دی احمد 10 جریبه ځمکه لري محمود چې دی 2 جریبه ځمکه لري هغه د 2 جریبه ځمکو والا سره تاسې ګزاره کوئ خود ګزاره کوو ختمي ګزاره کوو بیخي به نه اخلو ورنه ځم پوه شول چې غریب دی څه نشته ور نه اخلو ښه ډېر ښه نو راځو د دې د تاریخ په اړه باندې خبره کوو څومره وخت کېږي چې دا جوړه شوې ده دا چې دا زما یادېږي نو داسې نو دا ما خپله جوړ کړی دی ونیسئ چې د 15 کاله 15 کاله کېږي دا ژرنده ما پاله کړی دی ښه دا 15 کاله کېږي چې دا پاله شوې ده دا دومره جګړې انقلاب په دې باندې تېر شلو په دې انقلاب کې دا چا اړنګه نه کړه اړنګ شوی او بېرته هم جوړول که نه دا داسې نو 10 ځلې نه دا مخکنی تقریبا 100 کالو ژرنده دی
یا د په یو نیم سلو کالو دی خو هغې د شپېته کاله چې ما درته ویل وران شوی و بېرته مې جوړ کړ دغه انقلاب کې بیا وران و وران شو چې موږ دې ځای نه تللي وو دا همداسې پراته و بېرته چې راغلو بېرته مې جوړ کړ په دې کلو کې حساسیتونه ډېر زیات دي مثلا که څوک د یو چا سره جنګ شي په دې وروستیو کې موږ دا تجربه کړه وموکتله په لوګر کې مثلا په وردګو کې یا په نورو ولایتونو کې د یو چا سره مثلا په یو کار په سر باندې دښمني شوي باغونه یې ورته پرې کړي دي نو داسې خو نه دي شوي چې تا سره چا لانجه کړې وي سا ژرنده چا ورانه کړي وي یا یې اوبه پرې دغه کړي وي یا یې ویاله درته خرابه کړې خو وي موږ ورته داسې آماده یي که نه وس کوي چې دا داسې وخت راځي چې موږ ژرند کې نه د شیطان سړی پیدا شي هلته ایست لري اوبه بند کړي چې یعنې دا راشي موږ لانجه ورسره وکړو پټ د شپې دا شیان خو دا کلي کې شته دا خبرې شته او دغه شی چې دی دغه شی دا د څه لپاره دی دا خو د دانو دپاره دی دا پړی چې دی دا ګوره اوس ښه راځه اوس ګوره ښه دغه دی ښه دې باندې اوس دانې غورځېږي ښه دا مثلا دا موزی چې دی دغه لرګي کې کلک دی لرګی دغه تیږه کې پړی دغه تیږه کې کلک دی چې دا نی ورسره دا خویي چې وښویېدل دانې ډېر ضابط او که چېرته دغه پړی چې دی دا یعنې د دې گیج دی دغه پړی که تاسې وګورئ ښه دا گیج دی دا څو دانې دلته غورځوي په دې کې هغه داسې دی چې که جواري که نه داسې شل دانې غورځي کېنه کاکا دلته کېنه ښه که جواري که نه جوارو دانې به داسې په شمار غورځېږي لسم غورځېږي اتم غورځېږي اووم غورځېږي هغه حساب چې دی اوبو په حساب باندې دی که اوبه ډېرې ډېر غورځېږي که اوبه کمې کم غورځېږي او یو من په څومره وخت کې تاسې کوئ یو من مثلا بس صحیح یو من داسې ونیسه چې شل منټو کې دا یو من کوي یو من جوار د جوار او د غنمو ترمنځ فرق شته او شته غنم زر وباسي او جوار چې دی ماتل کوي او غنم 15 منټو کې وباسي یو من او جوار چې دی 10 منټو کې لږ یا وباسي یا نه خو هغه هم به اوبو خبره دي که اوبه ډېرې وباسي که ډېر نه باسي نشي به ایستلی ورځنۍ چاره دې په دې ژرنده باندې روانه ده او روان دی اوس چې اوبه یې روان دی که اوبه نه هېڅ شی هم نشته د ورځې څو منه غنم یا جوار تاسې مثلا ګټه کولی شي فایده کولی یاره د ورځې داسې ونیسي چې یو ورځ چې وګرځېدل نو یاره 2 منه یو نیم من داسې یعنی کاروبار بیخي زیات ګډوډ دی نو ګډوډ دی زه خدای مهربانه دی یوازې ستا کاروبار نه دی ګډوډ بلکې په ټول افغانستان کې موږ هم نه خفه کېږو دا ټولو باندې دی یوازې موږ باندې نه دی موږ دې باندې قناعت کړی دی چې دغه شی موږ ته بس دی او موږ چېرته نشو تللی چې موږ لاړ شو خارج ته لاړ شو یا بل مملکت لاړ دا لاس نیول چاته نه کوو او بله تر ټولو مهمه خبره دا د هغه متل ما وړاندې ویل وایي که ژرنده که د پلار ده هم په وار دی نو دلته خو وار چاته خو ته نه دغه کوې چې مثلا ستا څوک نږدې خپلې به د هغې ټول نه مخکې کړي نه هغه څوک نشته متل خو خپل هم تا ویل که نه ژرنده که هم پلار دی هم په وار دی دلته وار دی یو دانه که چا ضرورت ډېر پیدا شي نو عذر ورته وکړي چې خیر دی زه وارخطا یم ته لږ صبر وکړه هغه کیدی شي او بېواره څوک اوړه نشي کولی ډیره زیاته مننه کوم یو بل متل هم زه درته ووایم چې دا د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې راغلی وایي د ګوډې لیار په ژرنده باندې ده وایي د ګوډې لیار په ژرنده باندې ده او بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ او ستاسې په تېرو لرغونو زمانو یا په لیکلو یا نالیکلو ادبیاتو کې هم ما دا لوستي دي چې ژرندهګړی باید بېلمازه ونه اوسي ځکه خلک وایي که چېرته ژرندهګړی بېلمازه اوسي نو ډېر احتمال شته دی چې دغه یا غنم نه د اوړه کېږي یا د دې تر څنګ دغه پل چې دی دا د تیږې پل دا وایي ماتېږي آیا دا رښتیا او دا رښتیا دی ګوره دا خو هر شي کې رښتیا دی چې څوک لمونځ نه کوي یو کار یې سور کې نه راځي دا خو هر شي خو بیا دا چې دی دلته خو رزق دی نه وځي دا خو بیخي مهم دی باید چې ژرندهګړی به مانځي که متل ته نه راوړی که ژرندهګړي خولی که چېرته اوبو کې وغورځېدل نو لاندې میږه اوبه نڅکي او بل داسې و چې پخوا زمانو کې دا د ښاپېرو او رو هم دا ګڼل کېده او مخکې وي ما خپله لیدلي دي خو اوس نشته اوس ورک شوي دي کله دې لیدلي دي ما خپله لیدلي څنګه حالت کې دې لیدلي داسې حالات کې مې لیدلي چې دلته لمبل پاس برخ کې ناست و یو دم دا ژرنده بند شو ومې کتل چې ناست دی پکې
خو آخر ومې لیدو ومې ویړو په قسم مې تیر کو بیا مې خوشي کو ځکه قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دغه ژرندګړي یا په عموم کې دغه کلیوال چې دی د خپلو ژرندو د چالانولو لپاره که ابو موږ او تاسو خو 10 بجې یا 8 بجې د سهار ټیم کې پاسېږو نو دوی چې دی یعنی 4 بجې یا د مخکې له اذانه نه دوی د خپلې ژرندې د ساتنې لپاره او د خپلې ژرندې د چالانولو لپاره راځي نو معمولا دغسې حالت بالکل پیران به تاسې لیدلي وي هو که نه مخکې وي خو اوس خو نشته اوس ورک شوي دي مخکې وي ما خپله لیدلي دي دغه سترګو باندې دغه لاس باندې ما لیدلي دي نیولي مې دي ډېره زیاته مننه کوم یو مهمه خبره بله ده چې دغه تیږه خو به څوک مثلا که څوک ورته نږدې شي خوږول خو به نه کوي ولې نه کوي کله یې خوږ کړی ته نږدې شه اوس به وګورې نو معمولا دا خوږول کوي کله نه یې خوږ کړی بعد یو چې ورباندې وغورځېدې خو خط مې خوږوي ته به باران ته ډېر زیات خوشحاله یې ځکه ژرنده دې چلېږي باران ته خود خوشحاله یم چې ژرنده چلېږي او چې اوبه نه وي نو بیخي به خفه نه خو باید اوبه چې نه به غنم هم نشته جوار هم نشته هر شی چې دی زموږ دغه اوبو باندې دي ډېره زیاته مننه کوم کاکا ډېرې ښې خبرې مو وکړلې او انشاءالله خدای دې په کاروبار کې برکت واچوه او زموږ دعاوې به در سره وي په حقه روژه کې زموږ سره راغلې ځان مو عذاب کړلو درینور ولسوالۍ ته راغلی یم او په درینور ولسوالۍ کې به هغه تاریخي آثار چې مثلا دلته شته دی په هغې باندې به د خیره سره غږېږو او ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې راسره راسئ تاسې راسره واوسئ یوه بله ژرنده چې د غرونو په غېږې کې ده هغه به هم تاسو وښیو مننه